دله ماته کړمه. والله آفرین دی چې دونه سخت بیزي او مونږ ته دې بیا هم کومنټ راکړه او لایک دې راکړه. مننه کور دې ودان شه. بس دغسې لږ ټایم مونږ ته راباسه او یو لایک او یو کومنټ راکوه که نه. ډاکټر صاحب دغه وخت کې مې چنجې دی دا به څنګه ووځي یار؟ یاره بچي داسې کار وکړه چې یو ګیلاس اوبه خوله کې واچوه دا چنجې به پکې ډوب شي او مړه به شي. کوم ملګرو دا زموږ ملګری دی ډېر لرې نه راغلی دی دی فالو کوئ او د ده آی ډي باندې کمنټ او دغه وکړئ. هلکه ستا څومره فالوور دي؟ 1.2 ملیون. ما مه فالو کوئ دا غریب فالو کوئ. ستا څونه دي؟ 400 کې دا غریب فالو کوئ لکه رمار وله د آی ډي روانه کوئ. السلام علیکم ملګرو په پېښور کې د پاریو لپاره بس جوړ شو دا دې راغلی دی نو راځئ خېږئ د پاریو استاد موږ خوش کړه څنګه زمونږ د پاریو نه هېڅلی باجی دا مړی هلک کم خوا وړي؟ بچې دا داسې ځای ته بوځي چې هلته نه روټۍ شته نه اوبه شته نه میوه شته نه پکې بجلي شته تک تور تمي هېڅ شی پکې نشته بچې. داجي داسې وایه که نه چې مونږ کری بوځي. څه کې لکه مړه ستړی یم یار ډیوټۍ نه راغلم. ټیک ټاک ویډیو یار داسې وی خلک مخکې نه وایي که نه مړه داسې دا کار دی خبرو کولی که لکه څنګه خوشحاله یا یاره خوشحاله به دې یم ملګري دعوت له راغوښتی وم او هلته یې راسره کم پاټ وکړو په دروازې راته غټ غټ لیکلي وو اسم من النبي وقوف خر جوړ کړو بیا چې بس ما ورته هم غټ غټ ولیکل ما یې زاړو دلته راغلی نه وم. ای جاوید زاده الکه جاوید زاده مړه یو ډوزه خو راته وویله که نه یار. مړه وروره زه ډوزې نه ولم زه حقیقت وایم حقیقت. ښځه مړه حقیقت راته ووایه. زما د نیکه نکوي ته ګړۍ پرېوتې وه پوره 2 کاله پس یې ترې وباسله او ټیک ټاک وه او ټایم پکې صحیح و. مړه دا تا مکمل پاسوله زما نیکه کوي ته پرېوتې و پوره 2 کاله پس ترې ووته او ټیک ټاک و. نه دا راته ووایه چې ستا د نیکه په دې کوي کې څه کول 2 کاله نو ستا د نیکه هغې ګړۍ له چابي ورکوله. کوم ده نو خوند دې کوم ده تاسو خوله چې زار هم خورئ داسې به یې وخورئ چې موږ هم زړه ورته وشئ. لیمو به څه شوي خوند به یې څه شوي تریو ده. موږ چاته وړاندې یو موږ خیرات وارانه یو چاته چې سم ټیټ نسي موږ د پښتانه نه یو. د مینې په مذهب یو ځلې که ما د زړه نه وویستې یو ځلې که ما د زړه نه وویستې بیا دې په والله که تعویض کار وکړي. د اروپا د زړه سپین دې تا نظر شي د افغانۍ پېغله یې ستا په کتو مې زړه قرار شي.